السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې ټوله به جوړ او روغ یاست. تر دا مهاله پر مو ژوند په خیر سره تېر کړی. الحمدلله، شکر دی ستاسو د دعا برکت دی. زوم سره ښه یم، جوړ او روغ یم. نو د خیر سره بل سهار شو، بیا مې وکولی شوله چې راووځمه د پرکټیس یا ورزش ته ادامه ورکړمه، ځکه ما فکر کوي عمر که بیا نن پاته سو نو بیا به سبا پر سبا سلسله شروع شي چې سبا یې کوم بیا ونې که په یوه یا په دوه کال راوتلی وای. نو د خیر سره دا دی بیا کامیابه شولمه. خدای دې وکړي سبا بیا دغسې ادامه ورکړمه. ما چې د یوه هفتې کیسه ده چې یوه هفته مسلسل انسان وکړي نو بلا کار ورته اسانه شي، چې هر کار یې په زیاته چې بیا ورزش شي. نو د خیر سره دا دی ادامه به ورکړو. او نن دا دی چې پر بله لاره غلی یم. نن مې یو څه ټریک چینج کړي، ځکه چې هغه یوه لاره چې ده هر ورځ خوند نه کوي. نو چې نن به یوه لارې، سبا به بله لارې، بل سبا به بله لارې، په دغه کې خوند دی. د کرونا د لاسه ټوله تعلیمي درسګاوې بندې وې، سنټرونه، مکتبونه او پوهنتونونه دا ټوله بند وې. نو اوس د خیره سره د سنټرونه لا خلاص وله، کرا به دا نور شان هم خلاص شي، کله مکتبونه چې سوله او پوهنتونونه چې سوله. نو د خیره سره نن د ترکي ژبې اول کلاس دی چې څنګه به شي، چې دا به هم انا اسانه یې راته. خبره داسې ده چې هوا نن نوره پورته سوې ده، یعنې د مثبت پر خوا تللې ده. پرون چې اووه وه نو نن 15 ده، تقریبا یو برابر یې فرق کړی دی. ګوره پرون چې و لوکډاون و، خلک نه وه. اوس دا دې وینې بیا هم یو څو خلک راوتلي دي. ټرافیک بیخي ډېر سوی دی. زه به بیا د سړک خواته ولاړ شم، هغه به هم د ښکاره کړم. د خیره یو څه په تګ وکړو فلحال. دلته بس دا مشران کشران ګرده راوتلي دي. او یوه خبره ده چې سهار سړی راوځي، والله دا ګرده ورځ یې خوند کوي. سړی داسې اکټیو وي، نو دا یو ښه خبره ده چې سړی ناوخته راپورته شي، والله هسې وناسي نه والله که د ورځې په خوند پوهېږي، د شپه خو به هغسې خوند نه کوي نه. نو اصلي ژوند هغه دی چې انسان یې په ورځ کې وکړي. نو دلته بیا بالا باز کړو، یو ګړی به استراحت وکړو. د یو څه استراحت پسته به د خیره بېرته به د کور پر خوا روان سو. د غونډه وخت دی، بیا د خیره سره سنټر دی، سنټر ته هم ځو. استراحت خو دا دی د غونډه وسو، اوس به ځو د کور پر لور. دا دی د کور خواته کرا روان یو. پرون تاسې ولیده پر دغه سړک باندې شی نه و، اوس ته ورته ګورئ څومره راشي. هاخوا ته ګر سره موټران ولاړ دي. دلته د سړکان داسې رش لري چې خپل موټر رانیسي، هغه ډېر تاواني وي. دا میټرو بس چلیږي، ګوره دا میټرو بس دی. په دا میټرو بس کې بس چې کښېنستلې در هم دې در ټکسي ژر رسوي، هم دې ارزانه رسوي. او بله خبره د دې ځای دا ده چې هغه ډېره مهمه ده، د ژبې په اړه ده. د ژبه چې ده دلته ډېره سخته ده، یعنې انګلیش، اردو، هندي، پښتو، فارسي دلته شی نه چلیږي، عربي هم نه چلیږي، خالي ترکي، خالي قطعا. نو د دې دپاره انسان مجبوره دی چې باید د دې سنټر کلاسونه واخلي چې زده یې کړي، ځکه چې که دا یې نه زده، نه د ډاکټر سره سر خلاصوای شي، نه د ژوند په بل شي سر خلاصوای شي، چې معنا لایسنس جوړوي د کور دپاره، یو شی کوي یو شی نه کوي نه. نو د ژوند اړوند کارونه چې ته کوې خامخا به د ترکي زده یې، بغیر ترکي دلته یوه ژبه لا نه چلېږي. د خیره سره د سنټر وخت سو، سنټر ته به هم لاړ سو. پس له ډېره عمر څه مې قلم و کتابچه راواخیستله. خدای دې وکړي چې دا ترکي ژبه اسانه یې راته، چې چا راته ویلي دي هغه خو یې ډېره مشکله ده. نو انشاءالله وبه ګورو چې څنګه کېږي. اول ورځ خو په خیر د خیره سره تېره سول د سنټر ده.
داسې خاص اکټیویټیانې مو نه وکړه، بس خالي انټروډکشن وسو. نو د سبا سم درس شروع سي. ګرانو دوستانو، که مو زما چینل نه سبسکرایب کړی پلیز سبسکرایب یې کړئ، ځکه چې زه وکولی سم چې نور ښایسته ویډیو ستاسو په خدمت کې وړاندې کړم. نو د نن لوګ بس د غونډه و، انشاءالله تعالی وینو به په بل لوګ کې. تر هغه وخته پورې ما ته راکړئ اجازت. نو د خدای په امان.